غوښتل یې ځانمرګي برید ترسره کړي د امنیتي مسؤلینو لخوا نیول شوی دی. نعمت الله نومی شخص چې د وردګ ولایت د چک ملا قاسم د خانه د خبرو ته تحصیل لاندې راغلم، ما ته چې باید جهاد وکړئ، امریکایان د بینۍ چې موږ تاسو باید وکړو چې خپل وطن او خپل وطن باید آباد کړو. نعمت الله نومی شخص چې د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ کې د خاټک خیلو د کلي اوسېدونکی دی، د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې نیول شوی چې د کابل په کمپنۍ سیمه کې د پولیسو د شک لاندې راغی. نعمت الله غوښتل یو ټونس ډوله موټر چې د اووه مرمیو 80 کیلوګرامه چاودېدونکو موادو یو القمین 6 دانې برقي کپسولونه او نورو موادو بار والوځي. نیول شوي نعمت الله په لګېدلي جرم اعتراف هم کړی دی او د جمهور رئیس حامد کرزي نه غواړي چې هغه آزاد کړي. د هغه په وینا کلنۍ ازموینې نږدې دي او هغه د 8م ټولګي زده کوونکی دی، غواړي چې د سږ کال په ازموینو کې ګډون وکړي. په قندهار کې د پرون ورځې د هغه ترهګر عمل وروسته البته چې وشو په دې اړه باندې زموږ همکاره معین شیب یو ریپورټ جوړ کړی دی او هغه ته به ستاسې پام راوګرځوو. په کندهار ښار کې د ولایتي شورا ودانۍ ته نږدې تېره ورځ د یوه ټانکر په واسطه چې د چاودېدونکو موادو څخه ډک شوی و ځانمرګی برید ترسره شو چې د چاودنې له امله د چارواکو په قول 6 کسه د یوې ښځې په شمول وژل شوي او 42 کسه د ولایتي شورا د 2 غړو په ګډون ټپیان شوي. ټپیان د کندهار ښار په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې نیول شوي. د کندهار ولایت والي رحمت الله رؤفي د پیښې په اړه وایي جمعاً موږ 6 شهیدان لرو او په ضمن کې موږ زخمیانو تعداد په مجموع کې 42 نفره دي. په چاودنه کې اکثره مرګ ژوبله ملکي خلکو ته اوښتي چې یا په کور کې او یا د کندهار ولایت د ولایتي شورا ته د خپلو ستونزو د حل لپاره یې مراجعه کړې وه. قاري یوسف احمدي د طالبانو ویان د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. د پیښې یو زخمي وایي دغه دروز وسو په دغه دروز کې موږ په ځان نه پیدلې دغه په سرو نوم ولړل. د تیرې ورځې په درنه چاودنه کې یو زیات شمېر د ملکي خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي. مومن شعیب، آشنا تلویزیون، کندهار. همدارنګه په قندهار کې د پرون ورځې د هغه ترهګر عمل په هکله چې په موټر سایکل باندې سپرو 2 کسانو د ښوونځي په نجونو تیزاب وشیندل. زموږ همکاره معین شعیب په دې اړه باندې بل ریپورټ هم جوړ کړی دی، دا به په ګډه سره وګورو. د کندهار ښار غرب لوري ته 2 موټر سایکل سپرو پرون سهار د 8 بجو شاوخوا د ښوونځي په ښځینه زده کوونکو تیزاب شیندلي او تښتېدلي. په کندهار کې مسؤل مقامات وایي نامعلومو کسانو د ماشومانو د لوبو د توپنچې څخه د تیزابو په شیندلو کې استفاده کړې. په مجموع کې په 8 نجونو تیزاب شیندل شوي او د 3 ټپونه زیات دي چې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د درملنې لاندې نیول شوي دي. عاطفه په 8م ټولګي کې زده کوونکې ده. د دې مخ په تیزابو سوی دا په خپله وایي یکی پایین بود یکی ولی موتورسیکل شده موتورسیکل چالان بود. یو د هغو په موټر سایکل و او بل یې په سړک ولاړ و. موږ نه پوهېدو چې موږ ته به داسې واقعه پیښیږي. یو کس تیزاب زما د خور په مخ وشیندل، ما چې د هغې مرستې ته ور ودانګل نو په ما یې هم وشیندل. اون که خواهر مریض کرده باز بالی ما میکم رختن. رحمت الله رؤفي د کندهار والي وایي د یو ښوونځي په نجونو د وطن دین او د زده کوونکو دښمنانو تیزاب شیندلي. د والي په وینا زده کوونکو چادري یا برقې هم درلودلې خو بیا هم تر برید لاندې راغلي. په زده کوونکو د تیزابو د شیندلو په تور 2 مشکوک کسان هم نیول شوي دي. مومن شعیب، آشنا تلویزیون، کندهار. تاسو د آشنا تلویزیون د افغانستان او د نړۍ خبرونه ګورئ. د اسرائیل جمهور رئیس پرون د مذهبونو ترمنځ د خبرو اترو په کانفرانس کې د سعودي عربستان د پاچا د هغه وړاندیزستاینه وکړه چې د عربو او اسرائیل ترمنځ یې د سولې د خبرو اترو د نوي بهیر د پیلولو اعلان کړی. په نیویارک کې په دې کانفرانس کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د نړۍ د مشرانو د ویناو په اړه پام وکړئ. د ایوب خاورین ریپورټ. د بیلابیلو ادیانو ترمنځ د خبرو اترو تفاهم او د زغم روحیې ته د ودې ورکولو په موخه د ملګرو ملتونو تر چترۍ لاندې په نیویارک کې جوړ شوی د 2یم کنفرانس دی. د دې کنفرانسونو د جوړولو نظر د سعودي پاچا عبدالله ورکړی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د کنفرانس ګډونوالو ته وویل څومره چې نړیوال کېدل پرمختګ کوي هغومره د ټولو ترمنځ د نفاق د اچولو لپاره د سختدریځو هڅې ډېرې شوي دي. فوبیا اسلام نه ویره یوه نوې پدیده ده چې د پخوانیو او سختدریځه نظرونو لپاره کارول کیږي. نژادي تعصب او د تبعیض نور ډولونه د نړۍ د ښه راتلونکي امید له منځه وړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي وویل چې مذهب د تروریزم درس نه ورکوي او زیاته کړه چې د ظلم او وحشت اومالو ته د اسلامي تروریزم ټکی کارول اصلا غلطه معنا ورکوي. Islam a religion of peace
اسلام د سولې او میانه دین دی. اسلام نه یوازې پرته له کوم ډول توپیر نه د یو انسان ژوند او مال ته د تاوان رسولو غندنه کوي، بلکې قرآن د یو بېګناه انسان وژنه د ټول انسانیت د وژنې مترادف عمل ګڼلی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په تالار کې چیرې چې عموما د عربو او اسرائیلو مشرانو یو بل ته ډېر بد رد ویلي دي، د اسرائیل جمهور رئیس د سلګونو با نفوذه شخصیتونو په موجودیت کې د سعودي د پاچا د نظر ستاینه وکړه چې په دې حساس وخت کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د عربي نړۍ رهبري پیل کړي. د سعودي پاچا عبدالله وویل نړۍ د تاریخ د ترخو تجربو نه درس اخیستی او د مشترکو اقدارو او مذهبي عقایدو په رڼا کې د خبرو اترو وخت را رسېدلی دی. له ویناو وروسته د اسرائیل جمهور رئیس پیرس خبریالانو ته وویل چې د سعودي د پاچا طرحه د منځني ختیځ ټول سیاست بدل کړ، ځکه چې تر نن پورې اصلا د عربو رسمي موقف دا و چې اسرائیل په رسمیت نه پیژنو او هیڅ ډول خبرې او سوله هم نه ورسره کوو. دا واقعا یو ستر بدلون دی او ډیر مثبت دی. زه له دې انکار نه کوم چې ستونزې شته او ډیر کارونه په مخ کې پراته دي، خو لکه څنګه چې په عربانو کې داسې متل دی چې وایي تصمیم د بري لومړی شرط دی. په دې پوهېږو چې د هغې لار د موندلو هڅه به کوو. سعودي په 2002 کال کې د سولې طرحه وړاندې کړې وه چې که اسرائیل هغه سیمې بیرته عربو ته وسپاري چې د 1918 په جنګ کې نیولې وې، ټول عربي هیوادونه به اسرائیل په رسمیت وپېژني. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنګټن.